نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د شرعي پوښتنو سوالات او جوابات د خپرونې ډېر درنو اوریدونکو الله تعالی مو کامیاب او سلامت ولره. راځو ستاسو پوښتنې ته. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي په اذان کې د کلمو د ترجیع یعنې په پټه او بیا په لوړ اواز باندې اذان کول د کلمو ویل څه حکم لري؟ چې یوه کلمه کرار ووایي او بله لوړه وایي، دې ته په عربي کې ترجیع وایي. محترم وروره، د حنفي فقه له مخې په اذان کې ترجیع نشته. د اذان کلمې د سر د کاره په جګ غږ باندې ویل کېږي، لکه څنګه چې مثلا الله اکبر الله اکبر، بس ټوله کلمه ټول اذان همداسې باید وکړي. یوه کلمه لوړه ویل، یوه کشول، بله څنګه ویل، دا باید څوک ونه کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی اذا اذنت فترسل، کله چې اذان کوې نو په آرامۍ او وقار یې کوه. ترمذي د حدیث را نقل کړی دی، او همداسې هدایه کتاب الصلات باب الاذان کې همداسې وایي. یو بل ور پوښتنه کړې ده، وایي آیا د جماعت په لمانځه کې صفونه برابرول واجب دي که نه؟ وروره، د صفونو برابرول په جماعت کې دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ډیر زیات تاکید باندې کړی دی چې تاسې د لمانځه دپاره چې درېږئ، وایي داسې درېږئ لکه غشي چې څوک کمانې ته برابروي، یا غشي چې په کمانو کې برابروي دپاره د ښکار. نو څونه احتیاط به کوي چې هغه ښکار څخه خطا نه سي. نو وایي په صفونو کې تاسې دومره زیات کوښښ کوي چې صفونه برابر کړي. بل حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي سووا صفوفکم فإن تسویة الصف من اقامة الصلاة. وایي صفونه مو برابر کړي ځکه صفونه برابرول د لمانځه د قائمولو برخه ده، یعنې د لمانځه حتی یو برخه یاده کړې ده. دا حدیث بخاري راخستی دی، او همداسې دور مختار او کتاب الصلات باب الامامت کې همداسې یې اشاره کړې ده. یو بل ور پوښتنه کړې ده، وایي په جومات کې د ورک سوي شي د اعلانولو څه حکم دی؟ دا زموږ په ټولنه کې بیخي ډېر رواج دی، راسې په مسجد کې اعلان وکړي د پلانکي اکا پسه ورک سوی دی میږه ورکه سوې ده، مسجد کې اعلان کوي. مسجد د اعلاناتو ځای نه دی. مسجد چې دی هغه د جماعت د عبادت د الله تعالی د ذکر ځای دی. په جماعت کې دنیایي معاملو کول او د ورک سوي مال اعلانول دا مکروه تحریمي دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك. پیغمبر علیه السلام داسې وایي که چا په مسجد کې یو څوک د ورک سوي شي په لټه کې ولیدی، ورته ووایه چې الله دې بیرته تا ته نه درکوي. یعنې دونه بد پیغمبر علیه الصلاة والسلام وړل. دا حدیث مسلم را نقل کړی دی، او همداسې زموږ د فقه کتابونو په توای هندیه کتاب الکراهیت الباب الخامس فی المسجد همداسې وایي. یو بل ور پوښتنه کړې ده، وایي د پردیو نامحرمو مخکې د ښځې د حجاب شرعي حد څه دی؟ محترم وروره، د ښځې ټول بدن عورت دی بې له مخ او دواړو ورغوو او دواړو پښو څخه د ضرورت د عمله. خو د فتنې په وخت کې لکه نن سبا د مخ پټول هم واجب دي چې باید مخ ښځه پټ کړي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اسماء بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنها ته وفرمایل یا اسماء ان المرأة اذا بلغت المحیض لم تصلح ان يرى منها الا هذا وهذا. او خپل مخ او ورغو ته اشاره وکړله چې هغه پروانه کې. خو په اوس وخت کې باید مخ هم پټ وي، ورغوي هم پټ وي، ښځه ټول بدن یې باید پټ وي، ستر یې باید ښه تره کړی وي ښځې. او همداسې زموږ د فقه کتابونو کې هدایه کتاب الکراهیت فصل فی النظر واللمس همداسې وایي. یو بل ور پوښتنه کړې ده، وایي پر بدن باندې د خالونو وهل شرعي حکم څه دی؟ یو قسم خالونه یي پر ځینو خلکو پر مخ ولي، ځینو پر تندي ولي، د کوچیان دا کارونه ډېر کوي. نو دا وایي څنګه دی؟ وروره، پر بدن باندې پستنه د پوستکي یا د پوټکي سوري کول
او رنګ پکښې کې اچول او شنه خالونه دا حرام دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي لعن الله الواشمات والمستوشمات، الله تعالی جل جلاله لعنت کړی دی پر خالونو وهونکو او د خالونو غوښتونکو ښځو باندې. یعنې ګوره د ښځو دپاره هم چې سوي دي دا حرام سوي دي چې په پوست کې څوک خال جوړوي. یو ښځه هغه خال پر تندي باندې کولی شي یا پر مخ پر هر ځای باندې چې د زینت لپاره خالونه جوړ سوي خالونه دغه په ستن باندې یا شین رنګ ورکول دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام لعنت باندې ویلی دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي الله تعالی لعنت باندې ویلی دي. دا حدیث بخاري را نقل کړی دی او همداسې دور مختار سره د رد المحتار کتاب الحذر والاباحت همداسې الفاظ یاد کړي دي. یو بل ورپوښتنه کړې ده وایي د نارینه‌و دپاره د قمار یا تکبر په توګه د جامو د ځوړندولو حکم څه دی؟ ځینو خلکو باندې خورا په ټوپه چاپ سي زړېږي، چا اوږده لمن ورکړي هغه د بزرګۍ څخه نه وي، د دې څخه چې بس په ټولنه کې زه بل ډول معلوم سم. نو وایي دا څنګه دی؟ وروره د تکبر د عمله د پایجامې یا جامې غاړه تر بجلکو پوندو لاندې رایله کول دا مکروه تحریمي دي. نور ځینې خلک نه ګریوان یې شکېدلي، غوټې کستان خلاصې کړي یا پیسې د پښو خپړې لا پشکې پټي. دا نبي علیه الصلاة والسلام سخت منع کړي دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ما اسفل من الکعبین من الازار ففي النار، هر هغه څه چې د جامې څخه تر پوندو تر تلو لاندې وي دا په اور کې وي. د دې حدیث روایت بخاري کړی دی او همداسې زموږ د فقه کتابونو فتاوی هندیه کتاب الکراهیات الباب التاسع فی اللبس همداسې الفاظ یاد کړي دي. یو بل ورپوښتنه کړې ده وایي په بیه کې د عیب پټول او یو څوک خطا ایستل دا شرعي حکم څه دی؟ وروره په معاملو کې درغلي کول، عیب پټول او پیرودونکي خطا ایستل دا حرام دي او برکت د منځه څخه وړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي من غشنا فلیس منا، څوک چې زموږ سره درغلي کوي موږ خطا باسي نو هغه زموږ څخه نه دی. دا حدیث مسلم را نقل کړی دی او همداسې هدایه کتاب البیوع باب الخیار عیب داسې وایي. یو بل ورپوښتنه کړې ده وایي د شتمن انسان د خوا د پور په ورکړه کې ځنډ کول څه حکم لري؟ د یو مسلمان څخه یې پور کړي بیا پسې ورځنډي نه ادا کوي، د دې حکم یې څه دی؟ وروره که یو څوک د پور د پرې کولو توان لري او ځنډي دا ظلم دی او قاضي باید د قاضي د خوا څخه باید تنبیه ورکول شي، آګاهي ورکول شي، یا د وخت امیر د خوا څخه یا مثلا اوس نن سبا د سیمه ییز پولیس د خوا څخه باید خبر ته ورکول شي چې دغه شخص پور ورکړه دا ځنډولی دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي وایي مطل الغني ظلم، وایي د مالدار سړي دپاره د پور غځول دا ظلم دی. دا حدیث بخاري را نقل کړی دی. یو هغې مسکین یې نیسي ادا کولی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي تاسې هغه شخص ته چې هغه مسکین یې د پور مهلت ورکړي الله تعالی جل جلاله به تاسې پر ګناهونو باندې مهلت درکړي چې تاسو توبه وباسئ، الله تعالی به مو وبخښي. او همداسې فتاوی دارالعلوم دیوبند داسې وایي او دور مختار کتاب القضا فصل فی الحبس کې همداسې الفاظ یاد کړي دي. یو بل د احتکار په اړه پوښتنه کړې ده وایي په ګرانۍ کې د غلهدانو خرڅلاو دپاره د هغو ساتلو څه حکم دی؟ وروره دا پوښتنه مو 3 ځله جواب کړې ده. د خلکو د تنګولو او د بیو لوړولو دپاره د خوراکي توکو زیرمه کول د مکروه تحریمي دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي لا یحتکر الا خاطئ، وایي هیڅوک احتکار نه کوي بې له ګناهګار او خطاکار څخه. یو څوک خطاکار یا ګناهکار وي هغه احتکار کوي. احتکار یعنې یو شی ساتل ګرانۍ دپاره، دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه دی خوښ کړي او ګناهکار یاد کړی دی چې یو څوک چې ګناهکار او خطاکار وي هغه دا فعل کوي. او همداسې فتاوی هندیه کتاب الکراهیات باب العشر فی الاحتکار داسې وایي. یو بل ورپوښتنه کړې ده وایي پر میړه باندې د میرمنې د نفقې خرڅ واجبېدو څه حد لري که نه؟ وروره پر خاوند باندې د میرمنې خوراک، جامې او د اوسېدو جلا ځای مسکن یا سرای موږ تاسو ورته وایو دا برابرول دا فرض دی.
که څه هم ښځه په خپله شتمنۍ هغه پیسهداري پر خاوند باندې دا شیان فرض دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حجة الوداع په خطبه کې وفرمیل ولهن علیکم رزقهن وکسوتهن بالمعروف، او پر تاسو باندې د هغوی یعنی د ستاسو د میرمنو خوراک او د جامو برابرول په ښه توګه باندې لازم دي. د دې حدیث روایت مسلم کړی دی. او همداسې هدایه کتاب الطلاق باب النفقه داسې الفاظ یاد کړي دي. یو بل پوښتنه کړې ده، وایي د اولادونو ترمنځ په هبه او ډالۍ ورکولو کې د برابرۍ حکم څه دی؟ وروره د اولادونو په مابین کې باید څوک مساوات وکړي، ټولو اولادونو ته په یوه سترګه وګوري. د پلار دپاره مستحب او لازم دي چې د خپلو اولادونو لوڼو او زامنو ترمنځ په ډالۍ تحفه ورکولو کې پوره برابري وکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي، بشیر رضی الله عنه ته وفرمایل اتقوا الله واعدلوا بین اولادکم، ول د الله تعالی جل جلاله څخه وبېرېږه او د خپلو اولادونو ترمنځ عدل وکړه. د دې حدیث روایت بخاري کړی دی. او همداسې در مختار کتاب الهبه فصل فی العمر داسې وایي. یو بل پوښتنه کړې ده، وایي د یتیم د مال د ساتنې او د هغه د مصرف شرعي حکم څه دی؟ ورور دا پوښتنه مو جواب کړې ده. زه به لنډ جواب درته ووایم. د یتیم په مال کې ناحقه تصرف کول او د هغه بې ځایه مصرفول د کبائرو ګناهونو څخه دي، د لوی ګناهونو څخه دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلي دي، وایي اجتنبوا سبع الموبقات واکلوا مال الیتیم، وایي د اوو هلاکونکو ګناهونو څخه ځان وساتئ چې یو پکښې کې د یتیم د مال خوړل دي، یعنی تاسو به هلاک یې هغه. د دې حدیث روایت بخاري کړی دی. او په فتاوی هندیه کتاب الوصایا الباب السادس فی الوصی کې داسې وایي. یو بل پوښتنه کړې ده، وایي د داړونکو ځناورو او ښکار کوونکو مرغانو د غوښې حکم څه دی؟ ورور دا پوښتنه مو هم جواب کړې ده، هم تکراري ده. هر هغه ځناور غوښه چې په داړو یا په داړو باندې ښکار کوي، یعنی په غاښونو ښکار کوي، او د هر هغه مرغه غوښه چې په منګلو باندې ښکار کوي غوښه یې حرامه ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي، نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن کل ذی ناب من السباع وعن کل ذی مخلب من الطیر، رواه مسلم. چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دغو شیانو څخه د دغه حیوانانو مرغانو څخه منع کړې ده. او همداسې هدایه کتاب الذبائح فصل فی المعقول وغیر معقول اللحم. یو بل پوښتنه کړې ده، وایي آیا د شرابو، خمر اخیستل، خرڅول او د هغوی لیږدول رواج او که نه؟ وروره شراب نه یوازې څښل حرام دي، بلکې د هغو هر ډول تجارت، انتقال او جوړول یې هم حرام دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلي دي، وایي لعنه الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها، وای الله جل جلاله پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي، وای الله جل جلاله پر شرابو، د هغه پر څښونکي، ساقي، خرڅونکي او اخیستونکي باندې لعنت کړی دی. د دې حدیث روایت ابو داود کړی دی. او همداسې در مختار کتاب الاشربه همداسې الفاظ یاد کړي دي. یو بل پوښتنه کړې ده، وایي په څارویو باندې د ذبحې پر مهال د رحم کولو او چاقو چیره کولو حکم څه دی؟ وروره د څاروي، د پسه، غوا او دا ته ورته نور د حلالولو پر مهال باندې د چاقو باید چیره وي، تر څو څاروي زجرن او په عذاب ونه سي. چې پسه چاړه دې ورته نیولي په حلالۍ، د هغه ته تکلیف دی، او د هغه د مخې چیره کوه هم، پټ یو بل ځای چیره که بیا راسه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدَكُمْ شَفْرَتَهُ، وایي کله چې ذبحه کوي نو په ښه توګه یې وکړئ، چاقو مو تیره کړئ او څاروي ته راحت ورکړئ. د دې حدیث روایت مسلم کړی دی. او فتاوی هندیه کتاب الذبائح الباب الاول همداسې وایي. یو بل پوښتنه کړې ده، وایي د غیبت یو مسلمان تر شا د هغه بد ویل شرعي حکم څه دی؟ وروره غیبت کول او د مسلمانانو د عیبونو بیانول دا مطلق حرام دي او د کبائرو، د لوی ګناهونو څخه دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، الغیبت ذکرک اخاک بما یکره، وای غیبت دا دی چې د خپل رور یادونه په هغه څه وکې چې د ده بدي راځي. د دې حدیث روایت مسلم کړی دی. د غیبت څخه ځان وساتئ، غیبت بیخي سخته ګناه ده.
او یو بل حدیث کې راځي وایي غیبت اشد من الزنا، وایي غیبت د زنا څخه هم بدتره ګناه ده. یو بل پوښتنه کړې ده وایي د چغلي سزا او حکم څه دی؟ چغلي یعنی د یو خبرې بل ته ځغلول. وروره د خلکو ترمنځ د فساد اچولو په نیت د خبرو رسول چغلي دا حرام ده او د قبر د عذاب سبب هم ګرځي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي لا يدخل الجنة نمام، وایي چغلي کوونکی جنت ته نه ننوځي. د دې حدیث روایت بخاري کړی دی. نو خصوصا په ښځو کې دا شی بیخي زیات دی. د یوې خبرې بل ته ځغلوه، د بلې خبرې بل ته ځغلوه. په کور کې هم د لیوره خبره خاوند ته ورسوه، د خپل د سرګنۍ د کور خبرې پلار ته وځغلوه. دا سخته ګناه ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې دغه شخص به جنت ته داخل نسی. یو بل پوښتنه کړې ده وایي په درواغ باندې د قسم خوړلو یمین غموس حکم څه دی؟ وروره د بل چا د حق د طلب کول دپاره په درواغو قسم خوړل دا بیخي لویه ګناه ده چې کفاره نه لري بلکې توبه پکې شرط ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي وایي الکبائر الاشراک بالله وعقوق الوالدین والیمین الغموس، وایي دغه غټ ګناهونه دي چې د الله تعالی جل جلاله سره پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي دا غټ ګناهونه دي، لوی ګناهونه دي. د الله تعالی جل جلاله سره شریک نیول دا خو لویه ګناه ده. عقوق الوالدین د مور او پلار د خوا څخه د یو چا چیش کېدل عاق شي. عاق دې ته ویل کېږي د مور پلار په قول نه کوي، نو دغه شخص پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي نه فرض لمونځ یې کېږي نه هم نفل. نو د چا چې نفل و فرض نصف وسي نو دا خو کار خلاصو. دا د کبایرو ګناهونو څخه دی. او یمین غموس په درواغ باندې قسم خوړل دا درې غټ ګناهونه دي. د دې حدیث روایت بخاري کړی دی. یو بل پوښتنه کړې ده وایي د ګاونډي شرعي حق او د هغه د ازارولو حکم څه دی؟ وروره د ګاونډي یا همسایه حق ساتل دا واجب دي او هغه ته زیان رسول د ایمان د نقص او د اور د عذاب نښه ده. په دې کې هم پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي والله لا یؤمن الذي لا یؤمن جاره بوائقه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په الله قسم دا خبره 3 واره کړې ده. یعنی په الله تعالی قسم کوم چې مؤمن نه دی هغه څوک چې ګاونډی همسایه د شر څخه په امن کې نه وي، د څخه په تکلیف، نو دغه شخص مؤمن نه دی، مسلمان نه دی. د دې حدیث روایت بخاري کړی دی. یو بل پوښتنه کړې ده وایي د میلمه د اکرام او د هغه د میلمه پالنې شرعي حکم څه دی؟ وروره د میلمه عزت کول او لږ تر لږه یوه شپه او ورځ د هغه پوره خدمت کول د ایمان د غوښتنو څخه دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه، وایي څوک چې پر الله جل جلاله او د قیامت په ورځ باندې ایمان لري د خپل میلمه اکرام دې وکړي. د دې حدیث روایت بخاري کړی دی. اوس خلک د میلمه څخه پټیږي. یو بل پوښتنه کړې ده وایي د لارې سړک د حقونو ساتل او د هغه څخه د تکلیف د شیانو لرې کول څه حکم دی؟ ډېر ښه اجر الله تعالی جل جلاله دغه شخص ترکي. محترم وروره د لارې څخه د غلو اغزو یا ناپاکیو او ډبرو لرې کول د ایمان د یوې څانګې څخه ده او صدقه ده. د ایمان یو جز هم دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي ایمان 70 ایمان 100 درجې 100 شعبې دي. 70 شعبة یو د هغو څخه د لارې څخه یو ازي لرونکی خطرناکه شی ایسته کول دي. د بد مرغه چې زموږ خلک اوس هلیده په کوڅه نري کړي، یو لږ پانډل پسې رانږدې کړه، د کور دیوال پسې رانږدې کړه. د دغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کوم بشارت و زیری د خلکو دپاره کړي دي دغه څخه دوی خپل ځان چیز کړي دي، خپل ځان ځینې لرې کړی دی، محروم کړی دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وتمیت الاذى عن الطریق صدقه، وایي د لارې څخه د تکلیفي شي لرې کول دا صدقه ده. د دې حدیث روایت بخاري کړی دی. او همداسې هدایه کتاب الکراهیت فصل فی الاحیاء والشراب. یو بل پوښتنه کړې ده وایي په حنفي فقه کې د حیض یا میاشتنۍ ناروغۍ لږ تر لږه او ډېره مدت څومره ده؟
لږه او ډېره موده، د لږ تر لږه 2 ځلې کړی دي. وروره د حیض کوچنۍ موده چې ده لږ موده هغه 3 ورځې ده او 3 شپې، یعنې 2 ساعت، او ډېره موده یې 10 ورځې او 10 شپې ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي اقل الحیض للبکر والصیب 3 ایام ولیالیها واکثر 10 ایام. وایي اقل الحیض هغه لږه موده د حیض چې ده للبکر والصیب و پیغلې ښځې لره او کونډې ښځې لره 3 ایام ولیالیها 3 ورځې دي، واکثره 10 ایام څو 3 ورځې دي، هغه اکثره موده او دغه 10 ورځې دي. تر دغه څخه نو بالا زیاتېږي نه او تر 3 ورځو کمیږي نه. د دې حدیث روایت دارقطني کړی دی. او همداسې هدایه کتاب الطهارات باب الحیض همداسې الفاظ راوړي دي. یو بل پوښتنه کړې ده، د نفاس د ماشوم تر زیږېدو وروسته د وینې زیاته موده څومره ده؟ وروره د نفاس لپاره کمه موده نشته، خو زیاته موده یې پوره 40 ورځې ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ام سلمې رضی الله تعالی عنها ته فرمایي وایي كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما. وایي و د نفاسه ښځه تجلس على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم 40 یوما، په هغه کې 4 ورځې وو 40 ورځې وو. د دې حدیث روایت ترمذی کړی دی او همداسې در مختار کتاب الطهارت باب الحیض و نفاس همداسې الفاظ یاد کړي دي. یو بل پوښتنه کړې ده، وایي د استحاضې لرونکې ښځې لمونځ او روژه کولی شي؟ استحاضه وروره هو کولی شي. استحاضه والا ښځه چې استحاض به پلاد تاسو ته درو پیژنو. استحاض یعنی مرض، یو خوا میاشتنی عادت چې ښځې ته راځي، یو هغه کله کله ښځه ځینې ښځې داسې ګرد عمر دغه میاشتنی عادت ورته شروع وي. دا میاشتنی عادت نه دی بلکې استحاض دی، مرض دی. یعنې ډاکټر ته باید څوک مراجعه وکړي. دوی د لمانځه څخه دغه د دې مرض چې دی د لمانځه د روژې څخه دا ښځې نه منع کوي. داسې ښځه د معذور په حکم کې ده او د هر لمانځه د وخت لپاره چې جلا اودس کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي فاطمه بنت ابي حبش ته وفرمایل والتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وایي د هر لمانځه دپاره اودس کوه تر څو د هغه لمانځه وخت راسي. بخاري دا حدیث را نقل کړی دی. نو دا د نن ورځې دپاره ستاسې راغلي سوالونه او د هغوی جوابونه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.